خو ادارې یې روغي. مونږ خپل ادارې نه د پاکستان په سطح جوړې کړي دي او نه د پښتون قومي سطح باندې جوړې کړي دي. او زما خپل یو ذاتي تاثر دی چې ټول خلک د خوشحال خان بابا صفت کوي. زیم صفت کوم بابای پښتو نرو درونو تکړو ټولې خبرې پکې وي، منفي خبرې پکې هم دغه وي. خو سټیټ چا جوړ کړی دی د هغې سړي نوم نن پښتانه نه پېژني. په پښتنو کې سټیټ چې دی نو ملک احمد بابا جوړ کړی. خوشحال بابا ټول عمر جنګونه کړي دي، د پښتو یې دومره خدمت کړی دی چې مونږ یې تر قیامته پورې شکرونه او شکریا ادا کړو. او به کمی د خوشحال بابا هم را ادبي خدمت د هیچا نشته. خو سټیټ چې دی ملک احمد بابا جوړ کړی دی او د پښتنو په تاریخ کې نه د دنیا په تاریخ کې دغه واحد سټیټ و چې د دې دفتري ژبه پښتو وه. او موږ په فخر کوو چې مونږ وایو دا کمیونیزم دی، دا سوشلیزم دی او دا سیکولریزم دی. پښتون کمیونیزم، پښتون سیکولریزم، پښتون سوشلیزم دغه نه دی چې کوم د کارل مارکس نه راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به چې بلال راغی او پاسېده به دا څه شی و؟ دا کمیونیزم نو، دا سوشلیزم نو. مونږ چې کارل مارکس یادو نو حضرت عمر فاروق ولې نه یادو؟ برابري چې د انسانانو خپله کې انسان خپل برابر ګڼل دا لوی عظمت دی. او دا زمونږ اسلامي تاریخ کې هم شته او زمونږ پښتون تاریخ کې هم شته. د ملک احمد بابا د شیخ ملي چې کوم دفتر دی هغې د پښتنو ځمکې کې مالکانه حقوق نه وو، هغه به سرکولیشن کې ځمکې وي. داسې سرکولیشن کې به چې هغه ملکیت هغه تصور نه راځي. د دې نه ښکلې ډیموکراسي بله سي. پښتون جمهوریت چې دی دا په یو قوم کې نشته. یورپین جمهوریت چې دی نو هغه اقبال ویلی دی چې لوگوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. خو پښتون جمهوریت چې دی وہ تول کر گنا کرتے ہیں. د پښتون د جرګې تصور چې دی نو که مونږ په سوچه مانو کې پښتانه شو لکه څنګه چې حضرت عمر فاروق د اسلامي تاریخ یونیک سټیټمنټ دی. د 22 لکه مربع میله علاقې بادشاهت کوي لکه د فقیر په شانتي. نو شیرشاه سوري چې دی هغه د بر صغیر یونیک سټیټمنټ دی. که دی د کوه سلیمان د غر نه راکوز شوي د غر سړي له د هندوستان چلولو چل ورځي. د دې مطلب دا دی چې پښتون یو ډیر سوشل، ډیر تکړه او هغه د هغه سوشلیزم او د هغه تکړهوالی هغه تر تورې پورې نه و. پټنه چې د پټنه دا انډسټریل هب د خپلې زمانې او دې کې میټل انډسټري او د ګټو انډسټري او دا ټول پکې وو. دا شیرشاه سوري جوړ کړي وو. دا پښتون د چې پټان وی نو دا ځکه چې دغه زمانه کې پښتانه دغلته زیات وو او د پټنه اوسېدونکي ته به پټن یا پټان وی. نو دا نوم هغې پورې دقلته تړلی شو. او دا زموږ تاریخ چې ګډوډ شوی دی دا ځکه ګډوډ شوی دی چې پښتون واحد قوم په دې ځمکه باندې بر صغیر کې چې دی ترکو ته او منګولو ته پنډی والی شو. د ترکو او د منګولو د مقابلې څوک نه وو او دې پښتنو ورته په بر صغیر کې پنډی والی دی او شکستونه یې ورکړي دي. د یوسفزو د اټک شکست د اکبر چې دی د دې مطلب دا دی چې د زمانو نه موږ یو تکړه قوم را روانو. نو دغه وخت کې دا پراپیګنډې زموږ خلاف شوي دي. موږ د روکې چې لرې ځای د هغې هم یاد کړي چې موږ د سمې خلک یو نه. نو دا په هندوستان کې ځکه چې دغه وخت د پښتنو زوالو پښتانه روبه زوال شو او بیوروکراسي په ډیلي کې پښتانه وه. نو د هغې د والو دپاره او د هغې د سبډیو کولو دپاره دغه ترکو دا خبره مشهوره کړه چې مړه دا خو د هغه نه غرونو نه راغلي خلک دي چې د غرونو نه راشي هغې په بر صغیر بادشاهۍ کولی شي. دا چېرته ګپ دی. نو دا پازیټیو خبرې پروموټ کړئ خپلې او دا منفي خبرې چې دي پکار دی چې دا مونږ ونه کړو. تنقید مثبت تنقید مونږ وکړو او منفي تنقید چې دی هغه نه دی پکار. د ځانه خلک خفه کول نه دی پکار. نو زه ستاسو د ټولو بې کچه مشکور یم او زما په خیال ما چې څه خبرې کول غوښتل نو هغه مې پوره کړې. خو دا کوم صفات چې اباسین صاحب تاسو ته بیان کړو دا نن په پښتنو کې نشته. او یو لنډه غوندې کیسه درته وړ غوندې کومه چې په دې خبره مونږ پوه شو. پښتون نن سوال ته ناست دی. پانډه کړي برید به پریښي په کیمپ کې به پته مې چې خیرات په څه ټایم راځي. زما پلار وړوکی و او چېرته د سکالرشپ امتحان یې ورکړی و او د سکول نه بیا راوتی خو هغه سکالرشپ یې راغلی و نو هغه استاد زمونږ کوڅې له راغی
وی زما نیکه ورله بار ووت نو ورته وی ستا د زوی وظیفه شوې ده. هغه ورته موږ درته وظیفه والا ښکارو. یعنی هغې په دې نه پوهېده چې دا سکالرشپ هم یو هانر دی. هغه وی دا وظیفه د خیرات دی. نو د پښتون و خیرات داسې بدي شو او موږ اوس په دغه لحاظ باندې ډېر را پرېوتي یو. پکار دي چې زموږ په ګاونډ کې غریبي کمزوري موږ ورسره د خپل جیبه امداد وکړو، خپله مرسته ورسره وکړو. خو دغه خیرات ته دې سره زموږ انا ماته شوې، د زرګونو کالو د تاریخ دغه انا، او دا زموږ ماته شوه. په دې باندې کار وکړئ چې زموږ د قوم کې که هغه پنجابي دی که سندي دی که بلوچي دی که پښتون دی، هر څوک چې سپکېږي موږ پرې خفه کېږو او پښتون بیا هغه مقام حاصل کړي چې په ایشیا زړګی ورسره دی. نو په کار دی چې دلته هم هغه هانر او هغه ډیګنیټي واپس راشي. ډېره ډېره مننه. خدای هم خوشحاله ساتي.